یا چې راشه سپرلیه د غرو لمنې ښکلې کا، راشه سپرلیه د غرو لمنې ښکلې کا، لور په لور د مینې ډیوې بلې کا. چې ټول وطن داری داری ښکاریږي، هر طرف ته ښکلې منظرې ښکاریږي. وسپړه غوټۍ د ګلاب ګلې کا، راشه سپرلیه د غرو لمنې ښکلې کا. فریاد کې د کلو په چې فریاد کې باید دوی دا رقم یو ځان ته یو سمبول وسوتي. د څنګ اوسیږي باید هغه څوک د نه فعذاب نشي. زه د الله تعالی نه ډېر راضي یم. د 12مه پورې زده کړې مې تللي دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د طاهر میډیا درنو کتونکو، خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ او صحتمنده به وای. د تیر په څیر یو ځل بیا مې در سره د څمکنۍ ولسوالۍ یو بل کلی شریک کړی. دا کلی د کوټکۍ کلي په نوم سره یادیږي. نو دا تاسو دا هم د کوټکۍ کلی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. څنګه د صحت دی؟ والا بالکل شکر ده د الله تعالی نه ډېر راضي یو. خیر خیرات ده، امن امان ده. د الله تعالی نه ډېر راضي یو، بیخي خیر خیرات. که لیدونکو ته خپل ځان ور وپېژنې چې څه نومیږې؟ زه د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ یم، حبیب رحمان یم، د کوټکۍ کلي اوسېدونکی یم. خو ډېر ښه حبیب رحمان وروره، څه مصروفیات لرې؟ په کومو کورونو نه بوخت یې؟ زه ټول عمر زراعت، مالداري دغه کور کوم. د الله نه ډېر راضي یم. مالداري دا ده د غنمو، د شولو، د سبزۍ، دغه د زراعت کور دغه د شوق علاقه لرم. زده کړې دې کړې دي که نه دي دې کړې؟ زه د الله تعالی نه ډېر راضي یم. د 12مه پورې زده کړې مې تللي دي. درملمین مې نه دي لیدلي او 12مه پورې انشاءالله په خاطر یې ښه صحیح پوهېږم. د زړه ډېر ارمان دا لرم چې د افغانستان چې څومره وګړي ولسونه دي، خلک دي، چې د ټولو خلکو ته کار روزګار د هر شي زمینه مناسبه شي. هر څوک په زراعت بخش کې وي، د انجینرۍ بخش کې وي، د ډاکټرۍ بخش کې وي، چې د افغانستان ټول وګړي مصروف شي او د افغانستان خلکو ته په سولې په فضا کې، د امن په فضا کې ژوند وکړي. د شعر و شاعرۍ سره د مینه شته ده؟ شوق لرې چې که شعر و غزل ولولې یا یې ووایې؟ زه رښتیا څخه د شاعرۍ څخه ډېره شوق او علاقه لرم. زه رښتیا څخه بیا شعرونه کوم، د فارسي شعرو څخه یا د دري زبان څخه، د هر زبان څخه. خپله په پښتو ژبه باندې ډېر شعرونه
لیکم یا یایم. یو شعر مو لیکلی و چې راشه سپرلیه د غرو لمنې ښکلې کا، راشه سپرلیه د غرو لمنې ښکلې کا، لور په لور د مینې ډیوې بلې کا. چې نن بیا په ګودرونو راشه، سامه هم په غرونو راشه، زمونږ سیمې په ګلانو مکملې کا، راشه سپرلیه د غرو لمنې ښکلې کا. چې ټول وطن داری داری ښکاریږي، هر طرف ته ښکلې منظرې ښکاریږي، وسپړه غوټۍ د ګلاب ګلې کا، راشه سپرلیه د غرو لمنې ښکلې کا، لور په لور د مینې ډیوې بلې کا. چې تل په شیرو کې به لیکم پسرلی، زه روان کله هېروم پسرلی، ای روانه د سپرلي په لور غزلې کا، راشه سپرلیه د غرو لمنې ښکلې کا، لور په لور د مینې ډیوې بلې کا. ماشاءالله ډیر ښه، ډیر یو خوندور غزل دې له موږ سره شریک کړلو. د چا شعرونه دې ډیر خوښیږي؟ زه شعرونه مو ډیر شعرونه ولوستل، په ټولو کې د میرویس شعرونه مو ډیر خوښ شول. الله دې وکړي چې ښه خوشحال وي. او واقعا چې د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ بایزیدو د شاعر ده. ژوند زه دا خاطره لرم چې اوسه پورې موږ په افغانستان کې چې هر څوک دی ښه خوشحال ژوند مو تېر کړی ده. آینده کې چې څومره د افغانستان خال دی ولسونه دي، هر چا څه چې موږ ناسته ټیټه جګه وې لوړه کړې ده، هغه خلک ښه خوشحال خلک دي. زه چې اوسه پورې چې چا څه په مرکه کې یا په خبره کې یا په کیسه کې مخامخ شوی یم، اوسه پورې انشاءالله د الله تعالی نه ډېر راضي یم، ډېر خوشحال وخت موندلی. الله تعالی دې هغه خل هومره ډېر لري، الله تعالی دې خوشحال لري. الله تعالی نه زه والا ډېر خوشحال وم، الله تعالی دې موږ هر وخت کې ډېر ډېر لري، ډېر ډېر لري، خوشحال مو لري. خیبتوالو ته میلان پیغام دا ده که باید فریاد که د کلو په فریاد که باید دوی دا رقم یو ځان ته یو سمبول وساتي. څنګ کې اوسېږي باید څنګ چې هر څوک هلته څنګ کې اوسېږي باید هغه څوک د نه په عذاب نه شي. خیبتوالو ته مو موږ دغه پیغام لرو.